سلامونه او ښې چارې ټولو درنو پښتنو. غواړم نن د ریښتونې ازادۍ په اړه یو څه خبرې وکړم. د شهید عثمان کاکړ صاحب په یاد کې د هغه یوه خاطره هم وړاندې کومه. کله چې په ولسونو باندې، په قامونو باندې آفتونه، مصیبتونه راځي، د هغه څخه د خلاصون یوازینۍ دا لاره وي چې هغه مشران وي، که کشران وي، که روحاني پیشواګان وي، دا باید ټول رښتیا ووایي. په دروغو نه ولسونو ازادي اخیستې، نه کوم بل ناورین څخه راوتلي دي. ډېر اوږد تاریخ کې به نه ځم، خو موږ پښتانه 100 کاله وشو چې خپل ولس سره دروغ وایو. دروغجنې کیسې مو جوړې کړي، دروغجنې افسانې مو جوړې کړي، او تر ټولو بده خبره دا ده چې دروغجن شخصیتونه مو جوړ کړي دي. تر نن ورځې پورې دا کار کوو. زما په سیاسي روزنه کې د شهید عثمان کاکړ صاحب ډېر لوی لاس درلود. ارباب مجیب صاحب خدای دې وبخي، دواړو ته د خدای جنتونه ورکړي، دواړو لوی لاس لرل. دواړه هم دشمن لخوا مړه شو. ارباب مجیب مرګ هم طبیعي نه و. خیر، په هر صورت خبرې ته راځم. په آخر ځل چې شهید عثمان کاکړ کابل ته راغلی و، د تیر حکومت د اشرف غني یو کمپایني غونډه جوړه کړې وه، که څه هم د کرزي حکومت په پرتله باندې په اشرف غني حکومت کې د لر او بر تګ راتګ ډېر محدوده شوی و او باقاعده سیستمیټک کار ورته شوی و. خو دا چون یو انتخاباتي کمپاین لپاره د پښتونخوا خلک راغوښتل، ځکه چې په هغه وخت کې پښتونخوا کې یو څه ولسي تحریکونه، جلسې، مظاهرې ډېرې وې او دلته یې په عوامو باندې یا په ولس باندې نیغ په نیغه اثر کړ، اغېزې کړ. نو یو انتخاباتي کمپاین لپاره د پښتونخوا خلک راوغوښتل او ځینې مشران په دې سیستم پوه هم نه راتلل. خو بیا هم عثمان کاکړ صاحب راغی. پلان داسې و چې د راغلي خلک به ټول ولسمشر سره ګوري. ما عثمان کاکړ صاحب ته ویل ملګري ګواه هم دي، د ګوند ملګري هم ګواه دي او د افغانستان یو ځل ملګري هم ګواه دي. مالې دا ولسمشر به تا سره ونه ګوري، مالې ځکه چې جی ایچ کیو نه دته فرمان دی، ته د جی ایچ کیو مخالف یې، ځکه خو دعوت هم نه دی درکړی شوی، په خپل سر راغلی. هماغسې وشوه. په سرینا هوټل کې پاتې کېدل د این پي ګوند مشران او نور غړي هم، نمونه به یې نه اخلم، هغه ټول یې یوړله چې ولسمشر سره کله لیدنه کړه او عثمان کاکړ تر پاتې شو. ویل ډریور نه هیر یې، وی ډریور نه هیر شوی وی عثمان کاکړ د هیرېدو سړی و. په هغه ټول راغله ډله کې یو همدی و، سر سړی، هغه تر هیر شوی و. عادي کارکنان بیل په نامه غونډ کړی و، عثمان کاکړ صاحب تر هیرېده. خیر، بیا هم زما خبره نه منله. بیا کوم ملګري نیم کوشش وکړ چې زه حمدالله محب سره غږېږم او هغه به د ملاقات برابر کړي. مالې دا یوه بله ټوکه در باندې کوي، بله ملنډه در باندې وهي. مالې زه دا نه وایم چې انسان ته دومره په لوړ احترام قایل نه یم چې سجده ورته وشي، خو مالې ستا حضور چې دی، ستا شخصیت ډېر لوړ دی. یا ته یو انسان یې او په وطن مین انسان یې، وطن سره د خیانت هیڅ فکر نشي کولی. ته چې چا دفتر ته ورځې هغه داسې خلک نه دي. نو مالې دا ستا شخصیت ته یوازې سپکاوی نه دی، بلکې دا مبارزې ته هم سپکاوی دی. مه ورځه. خو ده ویل چې نه، زه څه ضرور خبره لرم بیا به ورشم. مالې نه کېږي دا کار. هسې دې چا خبره خواروي، سپکوي دي. هماغسې وشو. خیر، ویلې دغه ماڼۍ ګورم چې څنګه یې جوړه کړې ده. خو خیر، هغه ته هم چې ټلیفونونه مې وکړل رسمي خلکو سره،
وایي نشئ تللی، خو موږ بیا هم لاړلو. زما ځینې ملګري کور د ودان په افغانستان کې چې هغو خپل شخصي نومونه بې نه اخلم، په ریاکارۍ کې به راځي، هغو بیا شخصي ملګري وو، زموږ شخصي ملګري وو، هغو یو 4-5 بلیټ پروف موټرې باډي ګاټان 15 پیدا کړل او موږ هغه ماڼۍ ته لاړلو او ماڼۍ اجازه مو د هغه وخت ټیکهدار نه واخیسته، دوی نه راکوله راته، او هغه وخت ټیکهدار چې و دا د دیرو. خو خیر هغه عکسونه مکسونه مو واخیسته، هلته لاړلو. بیا هغه نه پس او له هغه نه مخکې ملي میوزیم ته لاړلو. ملي میوزیم یې ورته ویلي چې بند دی نشي تللی. بیا زموږ ملګری عماد دوران چې اوس طالبانو نیولی دی، بدبختانه په ذاتیاتو کې نیولی دی، هیڅ کوم شخصي مشکل به ورسره څوک لري او نور کوم دوی ته کوم خنډ او ګواښ نه دی. نو هغه بیا خپل ملګری د هغه وخت رئیس چې و هغه راغی، کور یې ودان، سټاف یې هم ټول راوغوښت، هغه ملاقات یې وشو، لیدنه یې وشو د ملي میوزیم څخه. خبره دې له راځم چې دې ځای نه ته په څه شي باندې پوه شوی یو، په کوم راز باندې پوه شوی یو، په کوم راز پوه شوی یو، دا کومې لوبې چې وشوې چې ملي اردو پولیس او ټول نظام دی واپورېټ شو، په هوا کې والوت، په دغسې ځینې خبرو پوه شوی یو. موږ یې نه منله، هغه دا سړی نه و چې د چا خبرې منلې، هغه ته خدای ډېره پوهه ورکړې وه، ډېر ځیرک و، په هر څه پوهېدل. په څه پوه شولو ځکه له منځه لاړه. همدغسې سردار عارف وزیر هم په څه پوه شوی و، او دلته چې چا راغوښتی همدغسې سودا لپاره، هغوی په خبر هم نه و ترتللی و، هغه هم شهید شو. دواړو پښتونخوا ملي و میګوند سره اړیکه وه. خیر په هر صورت خبره دې ته راځم چې ځکه هغه له منځه لاړ چې هغه رښتیا وایي، او هغه رښتیاونه یوازې د پښتونخوا پښتانه نه، د پنجاب اوسیدونکي، د سند اوسیدونکي، د کشمیر اوسیدونکي ټول اغېزمن او هغوی ته هم د رښتیاو درس ورکول. نن د هغه پلویان یوازې په پښتونخوا کې نه دي، هغه د پاکستان مشته ټولو قومونو ته وویل چې دلته یوازینۍ یوه اداره ده چې فوج نومیږي، که هغه کې هر څوک کار کوي، پنجابی او پښتون به پکې اکثریت وي، همدا دلته حاکمه ده، همدا ظالمه ده، همدا دلته هر څه خوري، ان تر دې چې په کاروبارونو یې هم قبضه کړې ده. عام ولس سره هیڅ نشته دی، هیڅ نه دی ورپاتې، که چېرته یو کوم ځای کې ښایسته ځمکه وي په هغوی هم دوی قبضه کوي. هغه رښتیا ویل، ځکه یې په هر ځای کې پلویانو، او دا پلویان به ډېرېږي ورځ تر بله. پښتونخوا ملي عامې ګوندې چې کوم هغه هم سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم دی، د هغو کومه د محصلینو کومه ډله چې ده، کوم د سټوډنټس ډله چې د پښتونخوا ملي عامې ګوند ده، هغو په لاهور کې دا کانفرنس جوړ کړی، او تاسو به کتلي وي چې خلکو یې خبرې وکړلې، په هغه کې د هر صوبې خلکو، د هر ځای اوسیدونکي خلکو پکې. که موږ رښتیا ونه یو، د ازادي اخیستل یا خپلواکي اخیستل دا خپله باندې د رښتیاو هغه سر توکي دي یا هغه بنسټ یې دی. ازادي په خپله لکه یو غر، او رښتیا په ازادۍ کې دا معنی ورکوي لکه غر کومې ریښې چې په ځمکه کې لري، یا ته چې یو کله قوي کلا جوړوي، کور جوړوي، که بنیادونه یې خام وي نو هغه به راغورځېږي، که ته پاس په اولادو دیوالونه هم په جوړ کړي، باید بنیادونه یې پاخه وي، او رښتیا په ازادي اخیستلو کې هغه بنیادونه دي. دلته مونږ دروغجن اشخاص جوړ کړي، دروغ ویل کېږي، او ډېره بدبختانه په افغانستان کې دا کار بیا بیخي ډېر زیات دی، او دا دروغ په اصطلاح چې دوی ورته روشنفکران وایي، روشنفکران یې کوي، او ګټې پکې څه ده؟ ځکه چې کومه حاکمه اشرافیه چې ده دوی هڅوي. دوی ولې هڅوي؟ ځکه چې دوی هم غواړي چې خیانت وکړي د وطن سره، او تیرو خلکو چې خیانت کړی دی، کومو خلکو چې خیانت کړی دی، هغه به ستایي په دوی باندې چې سبا له دوی خیانت کوي، چې دوی هم مستعد شي، دوی ته لاره هواره شي. او زمون شاعر صاحب په اصطلاح روشن فکر صاحب پکې ګټه څه ده، وړوکی منصب ورکړی دی،
یو څه امکانات ورکړي دي ورته او بس همدې لپاره ښه پوهېږي چې بد کوم. شاه شجاع ته به خاین وایي. شاه شجاع خو وطن نه و خرڅ کړی، یوازې انګریز سره یې دوستانې اړیکه پالله، خو هغه خاین دی. خو امیر عبدالرحمن چې نیم نه زیات وطن یې خرڅ کړی دی، هغه بیا فولادي امیر دی او بیا ریزن علتونه ورته جوړوي. وای مجبورو، وطن فروشي هم مجبوري لري؟ نه، وطن فروشي هیڅ مجبوري نه غواړي. یوازې پښتونخوا یې نه ده خرڅه کړې، بیا سیستان او زابلستان یې هم پرېښي دي. په شمالي ولایتو کې پنجدې یې پرېښې ده، همدغه حاکمانو پرېښې ده، او داسې نورې سیمې هم پرېښې دي هامو څنډو ته. نو هغه ته پولادي امیر وایي او دا القاب ورکوي ورته. یو په دې خاطر چې نړیوالو ته او پردي هیوادونو سفیرانو ته ځانونه ډیر مهذب وښیي چې یاره مونږ خو دا اوسني حالات کې نه وو، پخوا خو مونږ ډیر مهذب وو. نو د امان الله خان مثالونه ورکوي چې امان الله خان داسې و. امان الله خان کومه یوه فابریکه په هغه کې جوړه کړې وه چې ښځو هم پکې کار کول، صرف فوټو سیشن لپاره. لکه دا تېر 20 کال چې څنګه انجیوګانې چلېدې یا سیمینارونه به کېدله صرف فوټو سیشن لپاره. کابل 3 کوڅو خلک خادو چې هغه هم سرداران او اشرافانو. اغازي قبایل چې کومو د امیر عبدالرحمن خفه شوي، بیا د ورته هغوی عقیدو او باورونو باندې ټوکې کوي، د سخي صاحب زیارت او د څه او څه د هغه بیرغونه ورته راوړي، ورته ورکوي، او لکونو قبایلو په قربانیو باندې تر پېښور رسیږي او هلته بیرته د نیکه کوم قرارداد دی چې بیرته یې رینیو کوي. 18 لکه کلنی باج په 20 لکه کلدار یې اړوي او 4 لکسې موټرې راخلي او راځي. ته چې کومو پردیو ته یا غربیانو ته ځان پخی په امان الله خان او دروغ اتل دي تر جوړ کړی، هغه ته پته چې ته څوک یې. هغه ته دا هم پته ده چې یو غله نه چې څوک وتښتي نو هغه اتل نشي کېدلی. هغه ته دا هم پته ده چې موږ سره یې څومره کومې سوداګانې کړي دي. دروغجن تاریخ په درد نه خوري. بلکې مونږ د دروغجنو اتلانو کیسې خلکو ته کوو، مونږ راتلونکی نسل بیا په همغه لار رواني. مونږ راتلونکي نسل ته به همدغسې وطن فروشان او خاینان بیا اتلان وي. همدغه مثال په دا نن زمانه کې واخله. روشن فکران ورته وایي دوی، هغوی بابا غنی بابا دومره لوی سړی کړ چې هر څه ختم کړله. دا به تاریخ ثابته کی چې دا طالب راتم په دغه شي نه راته او دا حقانی نیټورک ته دا حکومت چا وسپارل. دا به تاریخ درته ثابته کړي. دا ملي اردو له منځه نه تله، دا ملي ادارې له منځه نه تلې، دا پولیس دې له منځه نه تله، دا بیرغ دې له منځه نه تله، دغه سرود دې له منځه نه تلله. خلک په یو څه شرطونو سره راتلل. خو د داسې لوبه وکړه چې پرېږده چې دی ښاغلی شي او حالات ګډوډ شي او بیرته دته خلک خواستونه وکړي چې راشه. او د چې کوم د $بلیونز غلا کړي په پاناما او په فرانس او په دغو بینکونو کې اچولي دي چې خلکو نه هیر شي، په داسې یو غضب یې واړوي. تاسو دومره پرتګونه دې سړي ته وګنډله چې نن سبا خلک دې ته هم اتل وایي. هیڅوک حقیقت اوریدلو ته تیار نه دي. که غواړئ چې ازادي او نجات ترلاسه کړئ، دا په رښتیاو باندې کیږي. تاسو راځئ کلیوالو پورې خاندئ، خپل تهذیب خپل تمدن پورې خاندئ، خپل کلچر کلتور ثقافت پورې خاندئ، او بیا وایي خلکو ته چې والا داسې انسیولایزډ راته ځان ښکاري او 2 ټکي انګلیسي مو هم زده کړې ده. پرمختللي ټولنې او پرمختللي قامونه هغه وي چې خپل دود کلتور فرهنګ ټینګ ونیسي، خپل ولس سره د خپل ولس په ژبه باندې لاړ شي، د هغوی په رنګ کې لاړ شي. تاسو یو پیر راغلی دی،
دا پیران هسې نه راځي، د انګریزان راولي کله هم چې راځي. د عراق نه راوستلی دی او د قریشو سردار یې ښیي. موږ ټولنې ته معرفي شوی دی. کوم وخت کې چې جهاد کېدل د پیر سید احمد ګیلاني او اسحاق ګیلاني امریکې به دوی ته امدادونه او کومکونه ورکول، بیا به دوی په دې نورو جهادي ډلو ټپلو باندې تقسیمول. د هغه وخت جنټان دي. په دا تېرو شلو حکومتونو کې دا څومره ښاغلي چې په دې منصبونو دغو د دوی چاپلوسي به یې کوله. اوس یې هم موریدان لکه شاموت میاخیل او دا چې دی په یورپ کې ځای په ځای باندې ګرځي، او همدا روشن فکران ورسره شامل هم دي، او دوی په هر ځای کې بدرګه کوي. او پیر یې دلته راغلی، څه له راغلی دی، څه دپاره راغلی، دا بیل بحث دی. زه د روشن فکرانو ته فکر وړی یم، نو ته هم د هماغه پیر سجدې کوې، چاپلوسي ورته کوې، د هغو چمچۍ دې راخیستې دي او هلته د غټې غټې شایعې ورته ورکوي، 3 ورځې هم ورسره خرابوي، کور په کور هم ورسره ګرځي. زما کلیوال په دې رنګ باندې کوي. ته خو د وطن د خاینانو ته القاب ورکوي. هغه چاپلوسي نه ده. کلیوال خو بیا هم مخامخ هغه ډایرکټ سورس سره غږیږي یا یې لاس ښکلی کوي. تا خپل ګریوان کې سوچ کړی چې دا ته څه کوي؟ تاسو بس دې ته تکړه یې چې هر څه د پښتونخوا په خلکو باندې وروتړئ، خپل هیڅ وانخلئ، خپل هیڅ قبول نه کړئ. ډېر کم دي چې سم دي او دا مني. دا تعداد باید تاسو کې زیات شي. په هجرتونو هیڅ نه کیږي، او خواګانې هم مه بدوئ چې تاسو سره په ویش او په تورخان باندې څه کیږي او بیا کمپلینونه کوئ. شپه ورځ هم دي پاکستان ته ښکنځلې کوئ او بیا په ور روان هم یې. او هغه خلک چې مونږ ته وي د پاکستان جاسوسان وي، له تر ټولو ډېر هلته ناست دي، بیل بیل معلوم دی راته چې ویل به چې شور جوړ کړئ پاکستان مرد آباد. پروسه کال دا وخت ولایتونو سقوط کول او تاسو سنکشنز پاکستان چیغې وهلې، او موږ درته چې دا کیسه پرېږدئ، پاکستان سنکشن دا ګرې لیسته به ته دا د تر ووته او تاسو هر څه لاړل، لاس هم ورکړل او ویل چې په پاکستان بدمنې جاسوس یې. موږ په پاکستان نه، ستاسو انجام مو په سترګو لیده، په دغه انجام مو بد منل. اشرف غني او رولا غني په میراث کې د جمهوریت نه راوړی. دې دپاره ما تا بل هغه بل دا 20 کاله خواري کړې وه. چې زه چې وایم چې کم دي چې سم دي، قربانۍ یې ورکړې وي، ډېرو ځوانانو ککرۍ پکې تللې وي. نو راځئ نن ملت ته رښتیا ووایو، هر څه رښتیا په ډاګه کړو. په دروغو هیڅ نه کېږي، نه د تاریخ جوړېږي، نه د اتلان جوړېږي، هیڅ هم نه جوړېږي. تاسو د لر او بر یووالي چیغه وهئ. لر او بر یووالی خو په دې نه راځي چې زما خاین چې زما په سر باندې په ناپوهۍ کې چا سودا کړي، په باور کې چا سودا کړي، تور ته اتل وایي. هسې لر او بر یو. پاکستان نه ګیلې کوي چې په ویش مو نه پرېږدي، په دې مو نه پرېږدي. نو ولې دې ورسره کونسلګرۍ ساتلي دي؟ ته خو په پښتونخوا په ښارو کې کونسلګرۍ لري، ته خو په کوټه کې کونسلګرۍ لري، په پېښور کې کونسلګرۍ لري. تا خو په رسمیاتو منلی، نو چې په رسمیاتو دې منلی دی، نه بیا د اغزن مزي هسې تاسو څه ویلي هم نه دي، او نه مو کومه مظاهره کړې اغزن مزي خلاف، او نه مو کوم رسمي شکایت کړی. نو بیا ولې زړه خفه کوئ چې په ویش سرحد مو نه پرېږدي بغیر ویزې له؟ نه به هم پرېږدي. تاسو په هغه ځای پښتنو داسې کوم غیرت کړی دی؟ 2-3 دانې درته راغلي ورځې به هم لس ټاپې په لګولې چې هغه ځای پښتانه به په تاسو غیرت وکړي. بیا چې راغلي دي، لکونه راغلي دي، بیا وایي دا ولې ملته ساتلي دي؟ دا خو دلته راځي بیا پاکستان لپاره مونږ وطن ورانوي، او مونږ یې منو در سره ورانوي. مونږ وطن یې وران کړی، هم دوی وران کړی دی. پښتونخوا داسې نه وه، جرأت یې هم نشو کولی، پنجاب چې مونږ سیمو ته راغلي وای، دا تاسو مجاهدین ورته مخې ته شو. مونږ په قبایلي اتحاد کوم لښکر چې و د هغو تقریبا ټولو غړي کورونه وران شوي، ځینې کورونه اوس هم نه دي جوړ،
موږ د افغانستان جهاد مخالفت کولو، په دې خیبر په لاره به هم نه پرېښوده. زه ماشوم هم 100 کلن وم، خو ما ته یاد شي ډېر ښه. د هغو کورونه پاکستان نه شو ورانولی، تاسو ورته مخې ته وایي. زموږ دا نن سبا چې څومره جاسوسۍ کوي 90% یې تاسو خلک دي. خو که بیا هم هغه ځای کې نه پرېږدي په سرحد باندې، بیا هم چیغې وایي چې ولې هم نه پرېږدي. رښتیاو ته باید راشو، او رښتیا دا دي چې خاینان خاینان دي، اتلان اتلان دي. تاسو زما یو ډېر نږدې ملګری دی، د تیر حکومت اشرف غني بنده دی، پوه سړی دی، په غټو پوسټونو یې کار کړی دی. بله ورځ ویل چې موږ تل پیرانو او ملیانو دغسې خلکو د دین او مذهب او عقیدې په نامه تېرېستلي، او عکس یې بیا د طارق جمیل او د پښتونخوا پښتنو ورکړی. یعنی د خپل پیر عکس هم نشي ورکولی. بس تاسو هر څه هغه ځای پورې تړئ. تاسو بیخي معصومې فرشتې یې، تاسو ټول معصوم یې، تاسو ټول مجبوره یې، مجبور خانان یې. بیا مغول هم مجبوره وو چې پښتانه یې وژلله، بیا پښتانه هم مجبوره وو. دغه مجبورۍ باندې بیا نورو ته هم ورکوئ. بیا روس هم مجبوره و چې راغلی وای در باندې، ځکه چې خپل هلته هدفونه یې لرل. انګریز هم مجبوره و چې راغلی و، ځکه چې خپل هدفونه یې لرل، افغانستان نه خطر ورته. بیا موږ هم داسې 15,000 مجبورۍ لرو. د دوی درباري اجرتي لیکوالان چې په دربار او په منصب کې به منصب لرل، پښتونخوا خلکو ته به یې ښکنځل کول او دغسې تورونه به یې په پورې کوله. نو هماغه پښتونخوا ته روان دي. رښتیا ویلو جرأت هیڅوک پکې نه لري. روشن فکر هغه دی چې رښتیا ووایي، حقیقت ومني. نه دي ناورین، نه د پښتونخوا خلک خلاصېدی شي. پښتونخوا خلک هم باید حقیقت ووایي، رامخې ته شي. اتلان هم معلوم کی، خپلو سیاسي مشرانو کې چې کومې نیمګړتیاوي دا هم باید معلومې کی. سیاسي ګوندونو کې چې کومې نیمګړتیاوي دا هم باید معلومې کی. سیاسي ګوندونه د چا میراث نه دی. یو څوک د سیاسي ګوند مشر یم، یو 2 کاله کې چې څه ونه کړل، یو کال زه هم چې ګوند مشرانې دپاره بیخي ډېر دی. موږ به ډېر زر خیر سره انشاءالله خپل یو پلیټفارم اعلانوو، یو تحریک یې ورڅه به اعلانوو. په موږ کې به د ګوند وي او که تحریک کې مشر به یو کال نه زیات نشي پیدا پاتې کېدلی، او نه بیا راتلی شي ورته 15 کاله پس هم. که ریښتونو کامپرستو ته چېرته پښتونخوا واک لاسته ورغی، صوبایي خودمختاري واخیسته، ځان ته خپلواک هېواد جوړ کړ، تر 3 کلو نه زیات په د ملک مشر هم څوک نشي پاتې کېدلی. دا پخواني وختونه نه شي، 15 کاله وخت به سپیډ کې وختونه دي، تیز رفتاره سرعت سره 3 کاله کې چې څوک څه ونه کړي، بیا په 10 کاله کې څه چې 10 کاله کې هم نشي کړی. نو دواړو خواو پښتانه د ارګ او جیچکیو ترمنځ راګیر دي. دروغجنه اشرافیه او د هغو چاپلوس لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان په دواړو ځایو کې موجود دي. د جیچکیو هم موجود دي، د کابل هم موجود دي، او په منځ کې موږ سنډویچ کړي یو او خوري مو په منځ کې راګیر کړي یو. نو دا لیکوالان او دا د نور د رښتیاو کار واخلي، او خپله ولس موږ او تاسو باید رښتیا ومنو. باید لکه خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې دا څه روان دي را سره. تر څو چې رښتیا ونه منو، رښتیاو په لار لاړ نه شو، هیڅ امکان نشته چې موږ نجات ترلاسه کړو. که هغه د پښتونخوا دپاره هغه ازادي ده یا صوبایي خودمختاري ده، که په افغانستان کې اصلاحات یا کامي حکومت ده، دا هر څه به په رښتیاو باندې کېږي. په رښتیاو سره به راوستلی شو. رښتیا باید ومنو. اشخاص پرستی په پښتنو کې بیخي ډېره زیاته ده، او ټول تباهي لامل زمونږ چې دی که نه، دا اشخاص پرستی ده. شاعر به ډېرې ښې کافیه او ردیف جوړولی شي، خو شاعر ولې هر څه نه وي، په سیاست نه پوهېږي. زمونږ د طب ډاکټران راځي په شاعرۍ کې پریکټس کوي، باید په طبابت کې پریکټس وکړي. او بیا شاعر هر څه نه دی، هر څه نه دی چې راځي. شاعر به د مالیې وزیر هم کیږي، شاعر د ادبیاتو نه فارغ چې دی دا به بیروکراسي هم سنبالوي.
بس چې شاعر شو نو دا هر فن مولا شو، ځکه چې پلانې خبرې ډېره ښایسته لیکلې وه. نه، هر څوک په خپل فیلډ کې باید کار وکړي، او مونږ او تاسو هم باید په هماغه فیلډ په نظر کې ورته وګورو چې یو سړی ډېر ښه شاعر دی یا ښه ډاکټر دی، دې مطلب دا نه دی چې هغه هر فن مولا دی. ملګرو که په رښتیا ولاړ نه شو، هیڅ نجات نشو تر اخیستی. تر هر څه مخکې رښتیا دي. دروغجن اشخاص پرستی تاریخ کې چې مونږ ته جوړې شوي اول په دغو باندې چې دي که نه، کرښې را راښکل پکار دي، دا له منځه وړل دي. او که هغه اشخاص چې خاینان دي او مونږ یې اتلان ګڼو، نو مونږ راتلونکی نسل به هم همداسې یو، مونږ به هم همداسې یو. او مونږ دا ټولې خبرې تجربې نه درته کړو، مونږ دې ټولو فلټرونو نه تېر شوي یو. او هماغه کامونه پرمختګ کې چې مشران یې کومو ستونزو او خنډونو نه تېر شوي، راتلونکي نسل ته یې وښیي او نسل یې هم ومني، فالو یې کړي. نو رښتیا د نجات ترلاسه کولو لپاره ډېر ضروري دي. د عثمان کاکړ صاحب په جنازه باندې ځینې خلک موږ ته پیغورونه ورکوي، د پښتونخوا خلک، دا دومره خلک راغونډ شوي او تاسو بغاوت ونه کړ، تاسو انقلاب ونه کړ. جنازې ته هر څوک راځي، انقلاب ته څوک نه راځي. خلکو مجبوریتونه هم دي. انقلاب لپاره به ته شعورونه جوړوي. په جنازو انقلابونه نه راځي. اول ته باید شعور کچه د خپلو خلکو لوړه کړي، او د شعور کچې لوړولو دپاره ټولو نه مهمه دا ده چې موږ او تاسو رښتیا ووایو. تر اوسه خو موږ ټول په دروغو کې روان یو، دروغجنې کیسې کوو، دروغجن اشخاصونه ماتلان جوړ کړي دي، او نن هم دا کار کوو، 100 کاله پس هم هوښیار شوي یو، داسې په تسلسل کې را روان یو، هم دا کار کوو. نو انقلاب دپاره اول د شعور کچه ډېره مهمه ده، وسایل ډېر مهم دي، پلان ډېر مهم دی. دا بنگلادیش مثالونه موږ ته مه راکوئ. بنگلادیش د اوسني پاکستان سره ډېر په نازک تار تړل شوی، په 1000 کیلومتره کې خو پوله هم ورسره نه لرله. د پښتونخوا حقیقت بدل دی. موږ منسلک شوي یو، بل سره تړل شوي یو. خواوشا 50 لکه پښتانه دي په کراچۍ کې اوسېږي، په لاهور کې دي اوسېږي. موږ ورځني ضرورتونه د هغه ځای نه دي. زه خپل بیماران سنبالولی شم، تاسو خو بس په هر څه اوبه راتېرې کړئ، به زه نو پښتونخوا شته، پېښور شته دی، ور روان وي. موږ خو بیا پښتونخوا هم نه لرو، بله پښتونخوا هم نه لرو. تاسو خو خپله موږ نه ډېر په بد حال کې. نو اول که تاسو جوړ شئ، نو کېدای شي بیا موږ هغسې جرأت هم وکړو، موږ هڅه هم هغسې وکړو. اول خو تاسو نه یې جوړ راته. ځینې ملګري راته وایي هم چې د افغانستان د کیسې پرېږده، په دې خبرې مه کوه، صرف پښتونخوا ته فوکس وکړه. ښه هم وایي، او زه هم همداسې غواړم، ځکه چې موږ خو به دلته تل مشکوک یو. که هر څومره سمې خبرې وکړو، هر څومره 15 کاله مخکې مې خبره درته کړې، بیا کټ مټ هماغسې وخېږي، بیا هم موږ مشکوک یو. لنډه ټاپه به یې دا وي چې یاره 15 کاله مخکې چې ده په دا خبره سر خلاصېده، نو ولا دغه سره معلوماتو جاسوس دی. نه، بس خبره دا ده چې زه یې وینم، زه ړوند نه یم. ډېر هوښیارۍ دعوه هم مونږ نه کوو چې هوښیار یو، خو یو څه مخې ته روان دي، مونږ یې وګورو، مونږ سترګې نه په پټوو، تاسو تر سترګې پټوئ، منافقت کوئ. دوی رښتیا هم وایي باید، خو خبره دلته دا ده چې مونږ تاسو ناغېزمن یو. ستاسو په دې وطن کې چې دا تل جنګونه وي او تل مو د لانجې رانښلولي او اشخاصو پسې روان یو، اشخاص پرستي کوئ. که تاسو هم په دغه تېر څو کاله کې، 15-16 کاله کې یو شخص هر بد ته بد ویلی وای او جواب مو تر غوښتی وای او هر څه ته مو یو واوا نه کولی، نن به دا حالت نه وای په تاسو باندې. مونږ 4-5 کاله مخکې پوهې کولی دا خلک دلته غلط روان دي، هر څه ته واوا مه کوئ. تاسو نه ولایتونه سکوت کوله، تاسو سنکشن پاکستان لوبې کولې. مونږ به چې په بد ومنلو 10 ځل به م راته بیا ولیکله، مونږ خو په هغه بد نه منله. ستا فیسبوک په لیکلو باندې هېڅ هم نه کېږي، څومره یې ټول 15,000 یوزرز هم پښتانه هغه نشته دی، روشن فکره. په دې باندې انقلابونه نه راځي.
موږ درته چې خپل اصلي کار ته متوجه شئ، منصبداران یې، منصب لرئ. لوړ منصبداران به د قبایلو وزیر به نظمونه لیکي، په نظمو راته ستونزې حوالوي. بیا سفیران شو چې ورته چې ولا فلانی سړی دی، دلته غټ تجار دی، میلیونونه ډالر دی، زموږ شینواری دی، قبایل دی، دلته انویسټمنټ کړی دی، قبایلو کارډ نه ورکول کېږي. ولا دا خو زه نشم کولی. نو ته وزیر څه شي ته چې دا نشي کولی؟ روشن فکر صاحب نظمونه خو ښه لیکلی شي، بیا خو یو نظم په ولیکه چې زه داسې د وښو پول وم. داسې حکومت کې بیا کار څه لکئ؟ چاپلوسي خو ښه کولی شي، هر بد کار ته ښه وایي، دلایل ورته لټئ. اوس هم وخت شته دی، راځئ بد ته بد ووایو. نو په هجرتونو په هیڅ شي دا ملک نه جوړیږي. رښتیا هم ځینې خلکو سر ته به خطرې باید هجرت وکړي، خو ځینې خلکو ته نشته دی. ټول دې دپاره دي چې لږ ښه ژوند په تلاش کې لاړ شي، څه امتیازات واخلي. راځئ رښتیا سره ووایو، او په رښتیا ویلو کې باید راځئ لومړی اشخاص پرستی چې دا له منځه ویسو. که هغه پیرو میرو دي، د څوک یې کلیوال یې په یو شکل کې کوي او موږ یې په بل شکل کې کوو. دروغجن اشخاص له منځه ویسو. راځئ ستونزې سره ډیفاین کړو او حل لارې راوباسو، او د ټولو حل لاره صرف یوازې په رښتیاو کې ده. که تاسو 20 کاله مخکې رښتیا ویلی، که 15 کاله مخکې مو هم رښتیا ویلی وای، نن به دا انجام نه وای. نن هم ناوخته نه دی. راځئ نن رښتیاونه شروع کړو او نن رښتیا ووایو، بدو ته بد ووایو. مونږ ډېر څه دي چې په دروغو باندې ولاړ دي، او تر ټولو بده پکې اشخاص پرستي ده چې دروغجن اشخاصو نه مو ډېر غټ غټ خلک جوړ کړي دي. باید راځئ دا اول دغه څلی ونړوو، نو بیا نجات ترلاسه کولی شو. خبرې مې ډېرې نورې هم په ذهن کې دي، او زه داسې پوره لایټینګ سیسټم هم نه لرم، تیاره کېږي هم، او زنګونه هم را روان دي، هغه په ذهن یې راته ګډ وډ کړ. خبرو ترتیب مې شاید سم نه و، په ترتیب مې نه وي کړي، بښنه کوئ. او خدای دې وکړي چې زما خبرې په ډېرو خلکو بدې نه وي لګېدلې. ډېره ډېره مننه. رب مو تل ښه لره. باید رښتیا ووایو، ویې پالو، او دروغجن اشخاص او دروغ بیخي د ټولنې له منځه ویسو. ډېره ډېره مننه. ښه وخت.